هلمند والي د ترانسپورت او هوایي چلند له وزیر سره لیدنه وکړه. د لیدنې په پیل کې د هلمند والي ښاغلي مظلوم ته د یاد وزارت د نوي وزیر په توګه ټاکلو مبارکي وویله او هغه ته یې په سپارل سوو مسؤلیتونو کې د بریالیتوب او توفیق دعا وکړه. نوموړي هیله څرګنده کړه چې د وزیر په مشرۍ به د ترانسپورت او هوایي چلند په برخه کې مثبت بدلونونه رامنځته سي. د ولایت مقام وایان مولوي محمد قاسم ریاض وایي دواړو لورو د هلمند ولایت پر عمومي وضعیت د ترانسپورتي اسانتیاو پر پراختیا او یو شمېر نورو مهمو اړوند موضوعاتو مفصل بحث وکړ. په خبرو کې ټینګار وسو چې د خلکو د اسانتیاو د زیاتوالي او د خدماتو د ښه والي لپاره باید همغږي او ګډې هڅې لا پیاوړې سي. تېره ورځ هلمند والي الحاج محترم مولوي امان الدین منصور صاحب کابل کې د ترانسپورت او هوایي چلند له وزیر الحاج محترم ملا محمد فاضل مظلوم صاحب سره لیدنه وکړه چې په دې لیدنه کې د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ هلمند کې د ترانسپورتي اسانتیاو او ولسونو ته په اړوند برخه کې د خدماتو ستونزو او د حل لارو په اړه خبرې وشوې او پر ګډو همکاریو ټینګار وشو. د دې لیدنې په پای کې دواړو خواوو د دوامدارې همکارۍ ژمنه وکړه او ډاډ یې څرګند کړ چې د ګډ کار له لارې به د هلمند ولایت د ترانسپورتي او خدماتي برخو د پرمختګ لپاره اغیزمن ګامونه پورته سي.